هیله ده چې روغ جوړ خوشحاله وایاست. دوستانو یو ځل بیا د یو لړ نوي معلومات سره ستاسې په چوپړ کې یم. دوستانو راځو نننۍ ویډیو زموږ د دې په اړه ده چې څنګه یو خپل فیسبوک یا یو فیک اکاونټ موږ لرو، نور مو ته زړه موړ شوی دی، غواړو چې هغه ډیلیټ کړو. نو د دې په هکله دغه طریقې زه تاسو ته ښیم چې څنګه هغه غواړو هغه اکاونټ څنګه ډیلیټ کړو. نو د دې په هکله تاسو ته دا ویډیو جوړوم. هیله ده چې خوښه مو شوي. دوستانو مخکې له دې نه چې ویډیو شروع کړو، که چېرې مخکې زموږ مخکې ویډیو تاسو نه وي لیدلې، مهرباني وکړئ هغه ویډیوګانې وګورئ، او که چېرته زموږ چینل تاسو نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه هره ورځ موږ دغسې ښکلې ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. خبرې نه اوږدوو دوستانو، راځو د ویډیو په طرف. د ټولو د مخه به دوستانو تاسو راشئ خپل فیسبوک اکاونټ ته، کوم اکاونټ چې غواړئ تاسو ډیلیټ کړئ. نو خپل اکاونټ ته چې راشئ دغه کلیک وکړئ. اوس تاسې راځئ دوستانو لاندې په سیټینګ اینډ پرایویسي ته، سیټینګ باندې به چې دې باندې چې کلیک وکړئ دوستانو تاسو به راشئ سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. سیټینګ کې دوستانو اپشنان ډېر زیات دي اپشنونه، نو تاسې به دغه ټول به پرېږدئ. لښکته به راشئ، دلته ګورئ تاسو ته یې لیکلي دي، زه تاسو ته وایم دغه ته به راشئ دوستانو. ګورئ اکاونټ اونرشیپ ان کنټرول، په دې باندې به کلیک وکړئ تاسو دوستانو. د دې نه پس به راشئ دوستانو، دلته تاسو ته دغسې صفحه خلاصیږي. دلته لیکلي ګورم ډي اکټیویشن اینډ ډیلیشن. نو دغه که غواړئ تاسې د خپل اکاونټ ډیلیټ کړئ نو په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته لیکلي ګوره دوستانو تاسو ته ویلي ډي اکټیو اکاونټ، که غواړئ دغه اکاونټ غیر فعاله کړئ نو په دې باندې به کلیک وکړئ. لکه فعالیت پکې کوئ خو اوس وخت لپاره غیر فعاله اوسي، لکه ډیسیبل کېږي دغه ستاسې اکاونټ. که غواړئ چې مطلق ختم کړئ نو تاسې به په دغه ډیلیټ باندې به کلیک دغه وکړئ، ټیک مارک به یې کړئ، لاندې لیکلي ډیلیټ اکاونټ. نو ستاسو اکاونټ به بالکل مطلق ډیلیټ شي، بیخي به ختم شي. وروسته به تاسې په کنټینیو ډیلیټشن باندې به کلیک وکړئ. دلته ګوره دوستان تاسې نه ډېر ځینې پوښتنې کوي، وایي غواړئ چې دغه ډیلیټول نه وروسته تاسې مسیجان چې کوم دي سم چې سیف کړي دي، څه چې انفارمیشن دي دا ټول ډیلیټ کېږي. تاسې غواړئ نو تاسې به ورته ووایئ ډیلیټ اکاونټ، په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته دوستانو ګورئ تاسې نه پاسورډ غواړئ، کوم چې د ستاسې د فیسبوک پاسورډ دی هغه به ورکړئ او کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. د دې نه وروسته دوستانو تاسې ته وخت درکوي تر 30 ورځو پورې. که چېرته تاسې دغه اکاونټ خلاص نه کړو، په شرط د دې چې خلاصوئ به یې نه، چې دغه اکاونټ تاسې خلاص نه کوئ نو دا اکاونټ خپله ختمیږي پس د 30 ورځو نه. که 30 ورځو پورې تاسې دغه اکاونټ بیرته خلاص کړلو او ورنه داخل شو ته نو بیا نه ډیلیټېږي دوستانو، تاسو ته دغه 30 ورځې وخت درکوي. نو 30 ورځو پورې به بیا د اکاونټ ته نه داخلېږي، د هغې نه پس بیا به لاګین کېږي، د هغې نه پس خپله د اکاونټ ډیلیټ کېږي. نو دغه وه دوستانو د دې په باره کې ویډیو مې درته جوړه کړه ده، ځکه زموږ یو دوست غوښتنه کړې وه چې څنګه یو اکاونټ ډیلیټ کړم. هیله ده چې ستاسې خوښ شوی وي. د نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ در سره، تر څو دغسې موږ روزانه همدغسې ښکلې ویډیوګانې خپل چینل ته اپلوډ کوو او تر تاسو یې در څه ومننه.